السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو، له ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا زه احمد زیار د افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضر شوی یم. تمه ده چې ویډیو راسره تر پایه وګورئ او ګټه ترې واخلئ. ملګرو، زموږ نننۍ ویډیو په دې اړه ده چې څنګه کولی شو ایوبا اپلیکیشن وکاروو او فری انټرنیټ ترلاسه کړو. دوستانو، دا د ایوبا شرکت د نوي اپډیټ سره د نوي وړاندیز سره راغلی دی چې دوستان کولی شي چې د دې په انسټال کولو او صرف په یو کلیک خلاصولو سره 1500 MB انټرنیټ ترلاسه کړي. ملګرو، ډیره او اسانه او ساده طریقه ده، بالکل رښتیا 100% رښتیا ده. تاسې ویډیو وګورئ، په خپله به پوه شئ. نو ملګرو، مخکې له دې چې ویډیو پیل کړم، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زموږ افغان ټیکنیکل ټیپس سره حتما سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې دغه د بیل نښان ووهئ او آل انتخاب کړئ تر څو زموږ هره یوه نوې ویډیو تر تاسې پر وخت در ورسیږي. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. دوستانو، د هر څه نه مخکې به تاسې راشئ پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته راغلئ نو دلته به په سرچ کې ورته ولیکئ چې ایوبا، لکه څنګه چې ما لیکلی تاسې به یې هم همدغسې ولیکئ او بیا به یې سرچ کړئ. کله مو چې سرچ کړل نو په لومړي سر کې به همدغه ایوبا اپلیکیشن درشي درته. نو دغه به تاسې انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړ نو را به شئ دغه ایپ به خلاص کړئ. کله مو چې دغه ایپ خلاص کړل نو راستن په د دې د صفحې په خلاصولو سره تاسو ته یو میسج راځي چې تاسو ته یې ویلي وي چې تاسو ایوبا کاروئ او تاسو 1500 MB انټرنیټ وړیا ترلاسه کړل. زه به اوس هغه میسجونه هم تاسو ته در وښیم. دوستانو، مخکې ما دا اپلیکیشن انسټال کړی ده، اوس نیټ ضعیفه دی، تاسو ته دا اوس میسجونه در ښیم. تاسو ګورئ ګرانه پیرودونکي، مننه چې ایوبا کاروئ. تاسو 1500 MB وړیا انټرنیټ د 10 ورځو لپاره د MTN له لوري له انټرنیټ څخه د هر ډول استفادې لپاره ترلاسه کړ. نو د دې د وړیا MB کتلو لپاره دغلته ویلي چې ستاره 209 یا ستاره 248 زینه. اوس راځم زه دغه ډایل کوم چې آیا رښتیا هم ماته MB راکړي او که نه. ستاره 209 یا ستاره 248 زینه، بیا به کلیک کړئ. نو ملګرو، ما ته حاجت نشته چې ووایم دا رښتیا دی. تاسې خپله ګورئ چې ویې لیکل یو هاف 490 MB فري انټرنیټ والټ ټایل، یعنې د 10 ورځو لپاره تاسې ته مفت MB درکوي. ملګرو، انسټال یې کړئ، دومره مهم البته دومره. ملګرو، دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که چېرته مو خوښه شوي نو حتما یې در سره لایک او له ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بیا چې زه احمد زیار یو ځل بیا د افغان ټیکنیکل ټیپس یوټیوب چینل له طرفه ستاسې په درنه حضور کې له یوې نوې او خوندورې ویډیو سره حاضرېږم. تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښه اد آباد او بریالي اوسئ. د الله په امان.